ملګرو ورځ دوه مخکې په نادیه ګل چې کومه حمله شوې وه د هغې کوم سی سی ټي وي تصویران د دې نه علاوه حمله چا کړې وه نو دا تفصیل در سره لږ شیر کومه. دا چل دی پرون چې کوم دی تاسو سره ما یو ویډیو شیر کړی و په هغې کې ما تاسو ته ویلي د نادیه ګل کوم وایس چې دی ما پلی کړی و په هغې کې وایي چې د مراد او هغه کمرونه چې وو هغه راغله په ما باندې حمله وکړه او د هغې حملې په نتیجه کې چې کوم دی وایي زه زخمي شوی یم داسې ډېرې زیاتې خبرې کړې وي. زه به تاسو سره دا شریک کوم لکه ګوره 3 خویندې دي او په 3 وروڼو باندې هغه واده دي او کم کاروبار چې دی هغه هم دغه ډمتوب او دغه سینګرتوب مختلف قسمه نومونه ول خلک ورکوي خو دې ته ګوري نه چا دا مونږ څه کوو نو دا مونږ ښه کوو که بد کوو یعنی داسې قسم حرکات لکه تاسو د دې کم بلې خور ته وګورئ هغه چې کله راغلو په سوشل میډیا یې څه شروع کړه نو زمونږ کم ټول پښتانه چې دي هغه یې وشرمول یعنی د پښتنو کم نوم چې دی هغه دنیا ته داسې شو کو چې ډېر زیات د بېعزتۍ په یو انداز کې نو خو دې ته وګورئ که چېرته دا ویډیو زمونږ ګورئ داسې کم حرکات مه کوئ چې د هغې وخت نه زمونږ کوم ټول پښتنو سرونه هغه ښکته وي که مونږ وګورو آلرډي ټیک ټاک هغه غویمه جوړه کړله په سوشل میډیا چې د هغې نه بل داسې نیچ کار نشته او چې تاسو پکې دلته داسې قسمه شیونه شروع کړئ چې ما باندې نن خاوند ډزې وکړي نن راباندې ډېر ډزې وکړي نو زموږ د پښتانه هغه به ځان دنیا ته هغه څنګه شو کوي نو دغه لنډه شان ویډیو به دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه انشاءالله بلې ویډیو کې ملایو الله حافظ.